تازه د ولسمشر محمد اشرف غني نوم د سترو فسادګرو په تور لیست کې راغلی. آیا دا کار د نړۍ دسیسه ده که رښتیا هم غني فاسد و؟ دا پریکړه چا څه وخت او ولې وکړل؟ ولسمشر غني څه ویلي؟ که غواړئ دا پوښتنې ځواب کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. د فساد او سمبال سوو جرمونو ضد ټولنې د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د فاسدو کسانو په نوملړ کې شامل کړی. د فساد او سمبال سوو جرمونو په تړاو د ریپورټ ورکولو ټولنې یا OCCRP د افغانستان د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د 2021 میلادي کال د تر ټولو فاسدو وګړو په نوملړ کې شامل کړی. په دغه نوملړ کې د یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو لکه بشار الاسد، رجب طیب اردوغان او د اتریش د لومړي وزیر سبستان کرز نومونه هم سته. د دغه ټولنې مشر رود سلیوان د ښاغلي غني په تړاو ویلي د ولسمشر غني فساد او نه وړتیا دواړه حیرانونکي وو. د ده په وینا هغه خپلو خلکو ته شا کړه او د دې لپاره چې په عربي اماراتو کې د پخوانیو فاسدو دولتي مشرانو په منځ کې ژوند وکړي، خپل خلک یې بدمرغۍ او مرګ ته یوازې پرېښودل. په دې تړاو د ولسمشر غني کوم غبرګون لا مخې ته نه دی راغلی، خو وړاندې یې ویلي چې له افغانستانه د دې لپاره ووت چې ژوند یې په خطر کې و. دغه ادارې بیلاروسي مشر الکساندر لوکشینکو د فاسدو وګړو په نوملړ کې لومړی راوستی او ولسمشر محمد اشرف غني په نوملړ کې دویم راغلی. قدرمنو لیدونکو، دا هر څه د امریکا یوه لویه دسیسه ده. امریکا تل خپل مخالفین بدنام کړي. تاسې هغه نورو تورن ولسمشرانو ته په کتلو قضاوت وکړي او وروسته پریکړه وکړي. په دې اړه زموږ چینل کې د امریکا د دغې دسیسې او د ولسمشر غني، رجب طیب اردوغان او پوتین د سپېڅلتیا او هیواد پرستۍ په اړه بشپړه ویډیو خپریږي. نو هیله د ملتیا مو وکړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.